السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن مو تاسې ته یو په زړه پورې داستان راوړی. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. وایي چې یو بادشاه 4 ښځې درلودې. په ټولو کې یې له 4مې سره ډیره مینه درلوده. تل به یې ورته سره او سپین زر ډالۍ ورکوو او تر ټولو ګران بیه کالي به یې ورته جوړول. د بادشاه لومړی میرمن ډیره هوښیاره او وفاداره وه. د بادشاه د ټولې شتمنۍ ساتنه یې کوله، خو بادشاه ټوله توجه 4مې ښځې ته وه. هیڅ یې خپلې لومړۍ ښځې ته نظر نه کاوه. دوهمه ښځه یې هم له بادشاه سره د دربار په اداره کولو کې مرسته کوله، خو د بادشاه ټول پام او مینه یوازې له 4مې ښځې سره وه. یوه ورځ بادشاه ډیر ناروغه کیږي. ناروغي یې درملنه نه لري او د خپل ژوند وروستۍ شپې او ورځې تیروي. بادشاه ډیر غمجن کیږي. له ځان سره وایي زما دومره شتمني او 4 ښځې دي، خو بیا هم زه نن یوازې یم او یوازې به له دې نړۍ څخه ځم. بادشاه خپلې 4مې ښځې ته وایي ته ماته له ټولو څخه ډیره ګرانه وې. آیا ته له ما سره یو ځای مرګ ته چمتو یې؟ ښځه یې وایي نه، ستا له مرګ څخه وروسته زه واده کوم، ژوند جوړوم. بادشاه ډیر خفه کیږي او په خپلې بې انتهایي مینې حسرت کوي. درېیمه ښځه هم همداسې وایي نه، ژوند ډیر خوږ دی او ستا د مرګ څخه وروسته به هم زه خوشحاله ژوند کوم. بادشاه بیا هم ډیر خفه کیږي او دوهمې ښځې ته یې همدا وایي. دوهمه ښځه یې وایي ستا مرګ څخه وروسته به وژاړم، خفه به شم، خو ستا سره یو ځای مرګ نشم قبلولی. په دې وخت کې بادشاه ته یو غږ کیږي ای زما باداره، ته چې هر څنګه یې، هر ځای ته ځې، هره سختي وي، مرګ وي، زه به هم تل له تا سره اوسم. بادشاه چې مخ واړوه ګوري لومړۍ ښځه یې شاته ولاړه ده. د بادشاه له سترګو د پښیمانۍ او افسوس اوښکې ځي چې ولې د خپلې وفادارې میرمن په ارزښت پوه نه شو او ولې یې ورته پام نه کوو او مینه یې ورسره نه کوله. نو درنو لیدونکو، د خپلو عزیزانو په قدر پوه شئ او تل یې په څنګ کې اوسئ.